Bill Walton dies at the age of 71. Bill Walton چې د نېشنل باسکټبال اسوسییشن په هال آف فیم کې شامل و یا هال آف فیمر لوبغاړی و او د باسکټبال د لوبغاړي نه علاوه د سپورټس په دنیا کې د یو لوی لیجنډري براډکاسټر په طور باندې پیژندل کېده. دی نن د 71 کالو په عمر کې په حق ورسېد. ښاغلی د کینسر په مرض باندې اخته و. څوک هم چې په لوبو او بالخصوص په سپورټس براډکاسټینګ نظر ساتي نو هغوی ته به اندازه چې بیل والټن څومره لوی براډکاسټر و د باسکټبال یا د سپورټس د تاریخ. د پښتوپیډیا د سلسلې لاندې به په یو نیم منټ کې وخت په وخت دغسې تاریخي شخصیتونو د رابندولو کوشش کوم. مرسته به مو دا وي چې ملګرو سره یې شریک کړئ.